سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري یو جدا فلم چې تر نورو فلمانو به مختلف فلم وي او د دې فلم ساز هم یو نوی فلم ساز دی چې د پښتو فلم انډسټري دپاره په اول ځل یو فلم پښتنو ته ورکوي چې دا فلم نوم دی مای لاو. د دې فلم په حواله څو ضروري خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس څخه به ماته دا پته لګي چې پروګرام څنګه پروګرام دی. راځم خپل اصل موضوع دا دی ګرانو کتونکو چې په سوشل میډیا نن سبا یو خبر ډیر اور لګولی دی. هغه خبر د کوم فلم دی؟ جی ها، هغه خبر د مای لاو فلم دی. د مای لاو فلم شوټینګ یو کال مخه شروع شو او په هغه وخت کې په سوشل میډیا کې د دې فلم ډیره پبلسټي وشوه او ډیر کتونکي و دې فلم ته په انتظار و چې کله به دا فلم راځي او مونږ به یې ګورو، خوند به ترې اخلو. ګرانو کتونکو، د دې فلم ډایرکټر عابد نسیم صاحب دی او د دې فلم ساز ماسټر علي حیدر صاحب دی. ماسټر علي حیدر صاحب تاسو ټول پیژنئ یاسته چې یو ډیر مشهوره، یو ډیر نامتو سندرغاړی دی. په ډیرو فلمانو کې ماسټر علي حیدر صاحب خپل د میوزک فرایضې ترسره کړي دي او کتونکو خوند باندې اخیستی دي. له دې سره په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري یو لیجنډ اداکار، یو لیجنډ فلم سټار جهانگیر خان جانی په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. له جهانگیر خان جانی سره د ایرو په کریکټر کې د ماسټر علي حیدر صاحب زوی عادل علي حیدر صاحب په دې فلم کې د ایرو کریکټر ادا کوي. له دې فنکارانو سره د پښتو فلم انډسټري یو ماینازه فنکاره، یو لیجنډ فنکاره خالده یاسمین هم په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. په دې فلم کې چې نور څومره فنکاران دي، هغه ټول فنکاران نابلده فنکاران دي او په دې فلم کې په اول ځل باندې د خپل فن مظاهره کوي. د دې فلم ساز ماسټر علي حیدر صاحب دا دعوه کوي چې دا به یو چینج فلم وي، یو جدا فلم به وي او کتونکي به دا فلم خوښ کړي او په کلونو به د کتونکو له زړو دا فلم نه وځي. ګرانو کتونکو، یو کال مخه چې د دې فلم شوټینګ شروع شو نو په ډیره تیزی سره، په ډیره طریقه سره د دې فلم شوټینګ روان و او د دې فلم تقریبا 85% کار مکمل شو. صرف 15% کار پاته و چې په هغه وخت کې عابد نسیم صاحب چې د دې فلم ډایرکټر دی، هغه ته یو څه مسله ورپېښه شوه. د هغې مسلې په وجه له عابد نسیم صاحب سره دومره وخت نه و چې د دې فلم مزید شوټینګ یې جاري ساتلی وای او دا فلم یې مکمل کړی وای. ګرانو کتونکو، د فلم چې کوم 15% باقی مانده شوټینګ پاته دی، دا باقی مانده شوټینګ فلم ساز په یو بل ډایرکټر باندې ترسره کوي او فلم به کمپلیټ شي. مای لاو فلم کې ګرانو کتونکو یو نوی ایرو به تاسو ته په نظر راسي که دا ایرو د خپل فن مظاهره زبردسته کړې وه او د کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو پښتو فلم انډسټري ته به یو نوی ایرو او یو نوی فلم ساز میلاو سي. چونکې د پښتو فلم انډسټري دپاره د نوي فلم ساز ډیر زیاته ضرورت دی. دا ځکه ګرانو کتونکو چې پښتو فلم انډسټري چلول غواړي. یو زمانه په پښتو فلم انډسټري کې یو داسې د نوم وړ خلک چې بدرمنیر صاحب، اصف خان، لیاقت میجر، امین قریشي، نعمت سرادي او دارنګه ډیر اداکاران په فنکارانو کې یاسمین خان، مسرت شاهین، سوریا خان، داسې ډیرې فنکارې او فنکاران ول چې په پښتو فلم انډسټري کې راج کولی. بیا د هغو فنکارانو وخت ټایم پرسو، څوک د الله په کار سو، وفات شو، چا فلم انډسټري پرېښوده. نو بیا له دې بعد په دوم بیچ کې شاهد خان، ارباز خان، عجب ګل،
جهانگیر خان جانی او دارنګه په ښځو کې خالده یاسمین داسې فنکاران یې راغلي او په دې پښتو فلم انډسټري کې کار کوي او د ډیرو فلمبینو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. ګرانو کتونکو همدارنګه پښتو فلم انډسټري محتاجه ده نوو فنکارانو ته چې نوي فنکاران پښتو فلم انډسټري ته راسي او دارنګه فلمان جوړ کړي چې هغه کتونکي خوښ کړي او پښتو فلم انډسټري ته یو طاقت میلاو شي، یو قوت میلاو شي. ځکه د پښتو دا نوی فلم مای لاو د دې کامیابی تر حد زیاته ضروري ده. ضروري ځکه ده چې پښتو فلم انډسټري ته به د ماسټر علي حیدر په شان یو فلم ساز میلاو شي چې دا ټیم د پښتو فلم انډسټري ضرورت دی. ګرانو کتونکو د پښتو مای لاو فلم به د پېښور پر ناز سینما په 9 اګست 2024 کې نمایش ته پیش شي. د ملک د نورو سینمو سره خبرې اترې روانې دي. ډېر زر به زه په خپل چینل وطن باندې د دې فلم په حواله مزید خبرې له تاسو سره شیر کړم. ګرانو کتونکو دا و د مای لاو فلم په حواله څو ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.